ملي تلویزیون درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ادریس مومند ستاسو په درانه خدمت کې. درنو لیدونکو په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو پیل شوې لړۍ چې د خالد عملیاتو یوه برخه وه او دلته نور نومونه دې ته ورکول شوي چې موج سیلابیک نه شروع وه تر شلمې دغه لړۍ را رسېدلې ده. د دغه عملیاتو په ترڅ کې د ننګرهار په 10 ولسوالیو کې البته د 201 سیلاب قل اردو د 4مې پیاده لیوا تر قیادت لاندې د ګډو امنیتي ځواکونو چې پکې سرحدي د ملي امنیت ځواکونه او همدغه راس پولیس او د خلکو خیزش یعنی د خلکو پاڅونونه مشترک شو. د ننګرهار ولسوالۍ هغه تصویر چې د افغانستان په کچه د ناامنۍ تصویر و. ننګرهار بیرته د سیال او د چکرو ځای ګرځېدلی، کډوال بیرته خپلو سیمو ته کډه شوي. اوس مونږ د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ د غوړکي په سیمه کې وو. د غوړکي سیمه هغه ده چې هیلې او غوښتنې د خلکو دا وي چې غوړکۍ ولې نه تصفیه کېږي، ولې دولت په پلان او هغه د پلانګزارۍ له مخې کار کوي. دا چې وخت را رسېدلی دی. د غوړکي په اړه لومړني معلومات دا دي چې دغه غوړکۍ تصفیه شوې، ولې غوړکۍ هغه سیمه وه چې ټول افغانستان ته د دغې ځای څخه اکمالات کېده. دا د ډیورنډ په فرضي پوله باندې پرته یوه منطقه او دره ده چې دلته د وسلوال مخالفینو هغه اساسي پټنځایونه موجود وو. د ورانکرانو کړنو وروسته به دوی د خپلو مرکزونو ته مراجعه کوله. علت یې دا و چې دغه د ډیورنډ فرضي پولې ته نږدې وسلوال مخالفینو به د دې لارې تګ راتګ اکمالات کول. عملیات جریان لري او یو ښه خبر چې هغه عامو خلکو ته دی هغه دا دی چې په دغه سیمه کې د دایمي امن دپاره پوستې جوړیږي چې دغه پوستې به د ګډو امنیتي ارګانونو لوري او ریزرف قوه به لري چې د OCCD په نامه ده او همدلته به په وخت د ضرورت کې لکه څنګه چې په نورو ولسوالیو کې د عملیاتو تر عملیاتو وروسته د دایمي امن دپاره پلان موجود دی، همدغسې به دلته امن وي. دا چې دې سیمې ته د سرحدي ځواکونو د لومړی لیوا قمندان برید جنرال محمد ایوب حسین خیل، د 4مې پلې لیوا قمندان برید جنرال محمد کریم نیازی، د ملي امنیت معاون صاحب او د پولیسو د امني پولیسو مشرتابه قمندان صاحب او دوی راغلي دي. زه په سیمه کې به د خلکو نظر راخلو، د امنیتي ځواکونو نظر به راخلو، هغه سیمې چې تصفیه شوي هغه به ننداره کوو په دې هیله چې راسره پاتې شئ. محترم د 201 سیلاب قل اردو د اول سرحدي لیوا قمندان صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د شپږم سرحدي کنډک سربازان، بریدملان، افسران په پلي نظام ترتیب او د ستاسو د معنی ویاړ لري. تقدیم کوونکی درې سیزوال د کنډک جګړن محمد نعیم احمدزی. د ننګرهار په مومندرې ولسوالۍ غوړکي سیمه کې د موج سیلاب نمبر 4 پر 10 پیل شو عملیاتو په ترڅ کې 12 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبلې ترڅنګ سیمه د وسلوالو له شتون نه پاکه شوې او له عملیات جریان لري. د 201 سیلاب قل اردو د لومړی سرحدي لیوا قمندان برید جنرال محمد ایوب حسین خیل په سیمه کې خبریالانو ته وویل د عملیاتو موخه په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو ځپل او هلته د دایمي پوستو ایجاد دی. برید جنرال محمد ایوب حسین خیل وایي د عملیاتو دوهمې ورځې غځېدو یې د ډکې په غوړکي سیمه کې د وسلوالو مخالفینو هغه اساسي مرکزونه قلابند کړي چې د کلونو راهیسې ترې د تروریستي او خلاف کړنو وروسته خپل اساسي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د سیلاب 4 نمبر 10 عملیات چې د 201 سیلاب قل اردو د 4مې پلې لیوا تر قیادت لاندې دلته 2 ورځې وړاندې پیل شوی دي. د سرحدي ځواکونو د ملي امنیت منصوبین او د ملي پولیسو منصوبین په ډېره ښه همغږۍ باندې د افغانستان د نظام د دښمنان په مقابل کې دلته چاڼیز عملیات پیل کړي دي. للالحمد د عملیاتو په جریان کې د افغانستان د نظام دښمنان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د جنگ توان نه لري، دوی ته یوازې انفجار انتحار پاتې. تاسو ته معلومه ده چې دغه نقطه د خیبر ایجنسي سره ګډه پوله لري
دلته یو موټر رو او درې پیاده رو کاروان رو لارې دي چې یو موټر رو یو کاروان رو لاره په صفري نقطه کې د سرحدي ځواکونو لخوا نه مسدود شوې ده. دوه لارې چې د قاضي نه او د غوړکي لاره ده انشاءالله چې ډېر ژر به تاسې ووینئ چې د چانیز عملیاتو په جریان کې به دلته د سرحدي ځواکونو د باعزته سربازانو افسرانو بریدملانو لخوا نه دلته پوستې افرازیږي. بیا به د افغانستان د نظام دښمنان او ترورستان نشي کوی چې له دې لارې نه استفاده وکړي او زموږ د ولسونو ارامه ژوند نارامه کړي. تاسو ته معلومه ده چې دلته د سپکو او د درنو سلاو جنگ وشو. د جنگ په نتیجه کې تقریبا 15 نه زیات د افغانستان د نظام دښمنان له منځه لاړل. 2 کسان د دوی زخمیان دي. نور هم زمونږ عملیات جریان لري تر هغې پورې چې دلته هغه صفونه چې د روسانو په وخت کې ترې نه مجاهدینو استفاده کوله دې صفو ته به موږ رسیږو. دا بړنګېږي په هغه نقطو کې به سرحدي ځواکونو باعزته ساتونکي بریدملان افسران تابع کېږي. بیا به د افغانستان د نظام نه د افغانستان د ولس نه او د مبارکې خاورې نه چې د مور او د ناموس حیثیت لري بیا به د عملیاتو په سیمه کې 201 سیلاب قلو اردو د 4مې پلې و قومندان برید جنرال محمد کریم نیازی وایي چې د 201 سیلاب قلو اردو تر قیادت لاندې د ګډو امنیتي ځواکونو عملیات په سلسله روان او د ننګرهار زیات شمېر ولسوالۍ د وسلوالو له شتون نه پاکې شوي. بسم الله الرحمن الرحیم. لوای 4 قلو اردو 201 سیلاب یک عملیات مشترک ماروایی را تحت نام موج سیلاب 4 نمبر 20 البته این نظر به فیصله شورای نظامی و هدایت مقام قماندانی قلو 201 سیلاب پلانگذاری کرد که فعلا در اجراست. این عملیات مشترک است که در این قهرمانای سرحدی پلیس ملی همچنان امنیت ملی همچنان در این عملیات همراه ما شامل است و این عملیات بسیار به موفقیت پیش میره. برای شما معلوم است که لوای 4 و سایر نهادهای دفاعی امنیتی در ولایت ننگرهار پلان‌های متعدد داشته در بسیار ساعاتی که اولویت داره در اوج ما عملیات ها را کردیم که برای شما ژورنالیست‌های عزیز کاملا معلوم است که این فعلا هم در ولسوالی شیرزاد عملیات روان است و ما هم رقم پلان‌های بیشتر از داریم که مثلا به دیگه ساعت پیشروی کنیم و در خود همین زون شرمار در زون خوگانی عملیات‌های متعدد همین قهرمانا و نیروهای دفاعی امنیتی که سرسپردهای واقعی وطن است مدافعین راسین کشور است اینا انجام داده. فعلا ما در سایه غورگی هستیم که در اینجا نقطه صفری است که در اینجا قهرمانای سرحدی باید پوست‌ها را به خاطر امنیت دائمی و ثبات دائمی و به خاطر جلوگیری از انتقالات اکمالات و رفت آمد مخالفین اینجا پوست‌ها را ایجاد میکنند. به این خاطر این عملیات پلانگذاری شده و اجرا میشه که تا فعلا در این عملیات با تعداد 5 نفر از دشمنای ضد نظام و وطن کشته شده و 7 نفرشان زخمی شده و ان شاءالله این قهرمانای ما با بسیار یک مورال عالی آماده به اجرای وظیفه است به خاطر که مادر وطن مادر است و حفاظت و حراست از مادر بالای همه فرض است. به این خاطر تمام نیروهای دفاع امنیتی دفاع از وطن دفاع از مردم خود فرض خود دانسته و ان شاءالله بسیار با قاطعیت و یک مورال عالی و رسمی ان شاءالله در مقابل دشمنای نظام و وطن استادگی میکنه و در مقابل از اونها قرار داره. محمد نسیم شینواری. ولسوال صاحب عملیات څنګه روان دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عملیات خو ډېر ښه روان دي. نن درېیمه ورځ ده چې غوړکي ساحه کې د مومندرې ولسوالۍ د غوړکي په ساحه کې عملیات روان دي. ملي پولیس سرحدي پولیس ګډ ځواکونه امنیتي ګډ ځواکونه دلته عملیات جریان لري. نتیجه یې ورکړې تر اوسه پورې لله الحمد. زموږ امنیتي ځواکونو ته کوم تلفات نه دي رسېدلي. دشمن ته په تعداد د 5 نفرو هغوی له منځه تللي او 2 کسان د هغوی زخمیان دي. تل دې وي دا مینه دا وطن سره دا دې وي مرګلو زموږ تن سره تل دې وي غښتلی پالوان ولس تل دې وي غښتلی پالوان ولس تل دې وي باتوره قهرمان ولس تل دې وي باتوره قهرمان ولس. د غوړکي سیمه د کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفینو هغه د اساسي مرکزونو سیمه ده چې د دولت ضد فعالیتونو وروسته دا د دوی قوي پټنځایونه وو.
دغه سیمه د ډیورنډ پولې ته د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده چې د کلونو راهیسې دلته پکې د وسلوالو مخالفینو تګ د همدغې ډیورنډ پولې څخه ترسره کېده. دا چې دولتي ځواکونه دې سیمې ته راغلي دي، سیمې ته تللي وو د دغې عملیاتو په جریان کې مو د مسؤلو چارواکو سره خبرې کړې. تل دې وي یو موټی د افغان ولس، تل دې وي یو موټی د افغان ولس. درنو لیدونکو، د غوړکي یوه سیمه دغه جګو تپو کې اوس هم د دې ځای د مسؤلینو په وینا باندې دښمن ځای په ځای د یو نیم انداز کوي او د اکمالاتو هغوی ته د ډیورنډ د فرضي پولې هغه اړینه کېږي. په دغه سیمه کې د دې ټولې قومندان لومړی بریدمن اسماعیل طارق زموږ تر څنګ دی. قومندان صاحب، دغه خط چې دی د دغه خط په اړه معلومات راکړه، دغه سیمې چې نیول شوي او مراکز په دې اړه معلومات راکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا د غوړکي ساحه ده. دغه چې دا اوس د سرحدي پرسونل چې تاسې وینئ دې ځای کې د طالبانو مرکزونه وو او دا زمونږ هدف ګرځېدلي و. دغه سرونو کې چې دا پخواني مرکزونه دي چې دا صفري نقطه ده، اول ته انشاءالله الرحمن د دې په مورد باندې هم موږ تصمیم لرو چې د مابین ویسو او هغه مرکزونه چې په داخل د کریو کې وو هغه زموږ هدف ګرځېدلي او اوس هم زموږ پرسونل ځای په ځای دي. درنو لیدونکو، لکه څنګه مې چې په مخکو خبرو کې وویل چې د غوړکي سیمه یوه مهمه سیمه وه د وسلوالو مخالفینو دپاره. دا چې موږ د غوړکي په سیمه کې وو او درېیمه ورځ د عملیاتو ده یا دویمه د جریان ده، یو څه پرمختګونه شوي دي او په دغه سیمه کې د ملي اردو، سرحدي، د ملي امنیت او د امني پولیسو دغه ځواکونه په خپلو عملیاتي او محاربوي فعالیتونو بوخت دي. د څلورمې پلې لیوه د دوهم کنډه قومندان خواجه حبیب الله صدیقي زموږ تر څنګ ناست دی. د ده نه د عملیاتو په څرنګواړي پوښتو. قومندان صاحب، عملیات څنګه ارزوئ او په مجموع کې د دغې سیمې خلک عملیاتو ته څومره او تر کومه بریده خوشبین دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قسمه که به شما بهتر معلوم است که عملیات سیلابچار نمبر 20 در ترکیب از نیروهای دفاعی و امنیتی شامل می باشه. موفقانه تا فعلا پیش رفته و مردم از روز اول این مدت 4 روز میشه که بسیار نزدیک همکاری داره، خوشبین هستند و مراکز دشمن که در ساحه تثبیت شده که برای ما پلان داده شده بود موفقانه اجرا شده بدون کدام تلفات به دشمن وارد گردیده که تقریبا 5 نفر کشته شد، 7 نفر هم زخمی شد و این شب گذشته هم یک تعدادش زخمی و کشته شده در مراکزش که توسط ضربات ثقیله ما کورم فعلا نیروهای کشفی و امنیتی ما سرش کار دارن دقیق بسازن. او راپور هم با شما شریک میکنیم. دیگه هدفهایی که برای ما داده شده بود فعلا ما هدفها رو به دست آوردیم. هر رنگ زلمه جار دیوی قربان دیوی پننگ زلمه ویخ دیوی بیدار دیوی هر رنگ زلمه جار دیوی قربان دیوی پننگ زلمه. بسم الله الرحمن الرحیم. د سرحدي لیوه د کنډک واکونش قومندان. 3 ورځې کېږي چې په غوړکي کې عملیات روان دي. زیاتره کلي پاک شوي دي، د مخالفین تښتېدلي دي، ساحه یې پرېښې ده. داسې یو څو کلي پاتې هغه به هم نن انشاءالله یا سبا پورې انشاءالله هغه کلي به هم پاک شي. دوی به بیا وتښتي، کومې خوا ته به بل خوا ته به د هغو جاله ده، یو خوا ته به بیا تښتي، چېرته به پټېږي. مقاومت یې څنګه دی؟ مقاومت توان لري؟ دا د مقاومت نشي کولی د دې ځوانانو سره، د دې زمریانو سره. دی مقاومت توان هېڅ نه لري. که توان لرودی خو جنګ به کړی وه. دی تښتېدلي یو ځای کې به چېرته پټي، نو هغه هم پسې روان دي، هلکه سربازان ورپسې روان دي.
ان شاء الله چې د سبا پورې خلاصېږي دا څه هم تصفیه کړي. آیا چې تاسو عملیات پیل کړه ولسونه خوښ دي؟ ولسونه خو تاسو ته معلوم دي چې هغوی ډاډه ژوند کوي چې کوم ځای کې امن وي، واشي خلک پکې نه وي، نو هلته دوی ډېر خوشحاله دي. خو واشي دي، واشي سره څوک خوشحاله وي؟ زه عزت الله د شپږم کنډک د لومړي نمبر لیوا د شپږم کنډک بریدمن د مخابرې عملیات انشاءالله ډېر ښه روان دی او ښه په قوي مورال سره او د ولسونو همکاري موږ سره ډېره ده. زه تورخان یم د کامې د ولسوالۍ او دلته په کنډک کې شش کې اوسېږم او دلته سمدستي عملیاتو ته راغلي دي غوړکي. دلته عملیات انشاءالله تعالی چې ډېر ښه روان دي. د اردو یو کنډک راغلی او موږ سرحدي کنډک هم راغلی ده او عملیات ډېر انشاءالله تعالی چې د دښمن دوه برخې نیولې دي او یوه برخه پاتې ده او هغه هم ډېر په کمزوري حالات کې پاتې دي. انشاءالله تعالی چې د هغه لاندې دي، فشار لاندې دي او ډېر لږ وخت کې به هغه هم له منځه یوسو. صادق په هر زمان ولس تل دی وی صادق په هر زمان ولس تل دی وی باتورا قهرمان ولس تل دی وی باتورا قهرمان ولس تل دی وی یو موټه دا افغان ولس تل دی وی یو موټه دا افغان ولس تل دی وی یو موټه دا افغان ولس